السلام علیکم ګرانو ملګرو، لطیف مهربان یم. بیا هم ستاسو دوست، ستاسو ملګری، ستاسو خدمت کې په دې هیله چې تاسو به ټول راته روغ جوړ او آرام اوسئ. ګرانو ملګرو، د ننني ویډیو موضوع په باره کې زه تاسو ته وایم چې نن زموږ موضوع ده د پیپال په باره کې چې پیپال اکاونټ څه شی دی، پیپال اکاونټ څنګه کار کوي. نن به یې دې باره کې خبرې کوو. خو تر هر څه دمخه له تاسو نه هیله کوم چې زما د فیسبوک سفر لایک کړئ او ورسره زما د یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ او زما د یوټیوب چینل د نورو ویډیوګانو هم تاسو کولی شئ چې ګټه پورته کړئ او ځانونه د آنلاین ارنینګز یا آنلاین پیسو لاسته راوړلو نه خبر کړئ. نو وخت مو ډېر نه نیسمه، راځم دې ته چې پیپال باره کې تاسو ته نن باید معلومات درکړم. ولې ډېری ملګري ما ته چې میسج کوي یا کامنټ کوي، هغوی همدا پیپال باره کې معلومات غواړي. اول ګوره تاسو پیپال مالګه دلته په براوزر کې زه خپل لیکم چې info about پیپال. صحیح شو؟ info about پیپال چې مالګه ګوره دغه شی راغلی. ګوره اول کې موږ تاسو باید عمومي معلومات د پیپال باره کې واخلو چې پیپال څه شی، کمپنۍ کله جوړ شوی، چا جوړ کړی دی، چیرې دی، دغه مرکزي دفتر یې چیرې دی. ګوره تاسو ګورئ فاونډډ، ګوره چې کوم کال کې دا جوړ شوی یا تاسیس شوی و په ډسمبر 1998 کې و. صحیح شو؟ 1998 کې دا جوړ شوی پال آلټو کالیفورنیا یونایټډ سټیټس. یو سټیټس دی، یو سټیټ دی د امریکا دی، هلته جوړ شوی په نام د کالیفورنیا. فعلا سی او ای چې دی هغه ډینیل سکالمن دی. ګورئ دغه نفر دی، دغه سب سایډریز، ګوره دغه شیانې دي. بل فاونډر چې دی ګوره ایلن ماسک دی، پیټر تھیل دی، ماکس لیچن او دغه نور کسان دي. فاونډر چا چې دغه پیپال کمپنۍ اول جوړ کړی هغه ته وایي. صحیح دی؟ نور اوس موږ راځو باید په دې باندې پوه شو چې دا پیپال څه لپاره خلک دا اکاونټ جوړوي او بیا دا څنګه کار کوي. ګوره دلته یې واضح لیکلي پیپال allows customer to send, receive and hold funds in 25 currencies worldwide. ګوره پیپال وایي د پیسو لاسته راوړنو دپاره، د پیسې لیږلو دپاره او د پیسو ساتلو دپاره په دې اکاونټ کې پکارېږي او د دنیا په 25 مختلفو اسعارو نه تاسو په دې اکاونټ کې ګټه اخیستی شئ. یعنی د دنیا 25 مختلفه اسعار د قبلوي او په هغه اسعار پیژني او تاسو کولی شئ هماغه اسعار، فرض که یو په دې 25 مملکتو کې افغانستان دی، فرض کې داسې افغانستان خو فعلا نشته پکې. صحیح شو؟ فرض کړه چې یو افغانۍ د موږ او تاسو کرنسۍ هم په دې کې ده، نو تاسو بیا کولی شئ چې افغانۍ وملګئ، افغانۍ خپله لاسته م راوړئ، یعنې ریسیو یې کوئ. صحیح شو؟ دغسې کولی شئ. بل اوس په دې باندې باید پوه شو موږ د پیپال ته څه ضرورت لرو چې څنګه موږ پیپال اکاونټ خو فرض کړه موږ جوړ کړه. اوس دې پیپال اکاونټ کې موږ څنګه پیسې لاسته راوړو، څنګه ولګوو. دې لپاره تاسو یا بانکي اکاونټ ولرئ، یا ماسټر کارت ولرئ، یا هم ډیبټ کارت ولرئ. بیا تاسو کولی شئ چې دې لارې نه ځان ته پیسې لاسته راوړئ، پیسې وملګئ او پیسې هولډ کړئ. ډېري ویب سایټونه د جهان چې دي چې کوم ډېر خلک ورسره کار کوي، هغه پیمنټ ریسیو کوي هم د پیپال د لارې نه او تاسو ته یې بېرته درلیږي هم د پیپال د لارې نه. دا ولې؟ ځکه چې پیپال معتبر ویب سایټ دی، پیپال سکم نه کوي، غلطي نه کوي له چا سره. پیپال دې لپاره اوس په جهان کې ډېر زیات مشهور شوی دی. حتی خلک ماسټر کارت نه خو په دې لپاره کار کوي چې بعضې دوکانونه سټورز یا کوم څنګه ورته وایم دا لوی دوکانونه چې په دنیا کې هغوی چې دی فزیکلی خپل هغه ډیبټ کارت یا هم ماسټر کارت که تاسو لیدلي وي دوکانو کې یو قسم ته ماشینونه دي په هغې کې داسې کش کوي نو هغه پیمنټ کېږي ورته. صحیح شو؟ اما پیپال چې دی دا ای والټ دی، یعنې الکترونیکي بکسه د جیبي ده تاسو سره. صحیح؟ تاسو د موبایل د لارې نه کولی شئ پیمنټ وکړئ. نو دا خو ملګرو یو عمومي معلومات د پیپال باره کې تاسو ته. صحیح شو؟ چې ډېری ملګرو ما ته ویلی چې موږ ته یو عمومي معلومات د پیپال باره کې راکړه، پیپال څنګه کار کوي، ولې موږ له پیپال نه باید استفاده وکړو. صحیح شو؟ اوس دې باره کې چې پیپال یعنې په افغانستان کې جوړیږي
آیا موږ څنګه خپل اکاونټ بانکي اکاونټ یا ماسټر کارت یا ډیبټ کارت د پیپال سره وصل کو صحیح شو دې لپاره به تاسو داسې کوئ چې زه بله ویډیو ورته ډکوم که چېرې په هغې باندې دلته بحث وکړم دا ویډیو ډېره د مونږ څه کېږي چې هغه لویږي یا غټېږي نو دې لپاره تاسو چې پوه شئ چې آیا پیپال په افغانستان کې کار کوي یا نه کوي او څنګه مونږ کولی شو خپل بانکي اکاونټ له پیپال سره وصل کړو نو تاسو نه زه هیله کوم چې تاسو زما بله ویډیو وګورئ صحیح شو دې پسې بله ویډیو تاسو ما وګورئ هغه باید تاسو همدغه باره کې وي هم د دې ویډیو اخر کې تاسو وګورئ لینک یې زه سره د اخر ویډیو کې شیر کوم تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ تاسو به مکمل معلومات کولی شئ چې افغانستان کې پیپال اکاونټ جوړیږي که نه جوړیږي او چې جوړیږي څنګه موږ له هغه نه بیا افغانستان کې استفاده وکړو په اخر کې تاسو ټول نه بیا هم غواړم چې زما د یوټیوب صفحه سبسکرایب کړئ او همچنان فیسبوک صفحه مې لایک کړئ تر څو زه چې هر نوی ویډیو راکوم له هغه نه تاسو په وخت سره خبر اوسئ او ورنه ګټه واخلئ تر بیا نو زه تاسو ټول په خدای سپارم ښه وخت ولرئ د خدای په امان